په مزار شریف ښار کې د ترکستان خصوصي پوهنتون لخوا د طبیب نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې دغه پوهنتون مسؤل د ډاکټرانو د اهمیت، مقام او مسلکي رسالت په اړه وینا وکړه او د طبابت د لوړ انساني او ټولنیزو ارزښتونو په ټینګار سره د دې ورځې درناوی د ډاکټر له ستر مقام څخه د قدردانۍ او د ناروغانو د ژوند ژغورلو په برخه کې د هغوی د مهم رول نښه وبلله. ما یک انگیزه دهی بتیم بعد دکترای جوانی که نو در راه تحصیل و از این هستند که در آینده بخیر طبیب و دکتر شوند و باعث شوند که برای دردهای این جامعه را تداوی بکنند. بر از اونا یک انگیزه مسلکی بتیم و در ضمن در شهر مزار شریف آن از دکتر صاحبایی که زحمت کشیدن، موهای سیاه خود سفید کردن، در خدمت مردم بودن، از اونا تقدیر بکنیم. دغه بنسټ کلتوري مسؤل د دې ورځې د مبارکي ویلو ترڅنګ د اسلامي او کلتوري پروګرامونو په اړه چې د محصلینو د هڅونې او تشویق په موخه د یاد بنسټ لخوا ترسره کیږي یادونه وکړه. قسمت تدویر مسابقات کتابخوانی و همچنان تجلیل از میلاد النبی و امثال از این روزهای مناسبتی که درج تقویم است، کمیته فرهنگی همواره به خاطر پاسداری از این روزهای مناسبتی کوشیده. د غونډې په پای کې ټینګار وشو چې د طبابت له اخلاقي ارزښتونو څخه باید ساتنه وشي او ټولنې ته د لوړ کیفیت روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنتیا باید دایم شتون ولري. همدارنګه د ټولو ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو له زحمتونو څخه هم قدرداني وشوه.